پوهېږې ته ولې ځان کمزړی احساسوې؟ داسې فکر کوې چې ټول خلک لاړل، کامیاب شول، خو ته پاتې یې. ناهیلی شوی یې، ژوند کې درته ځان ناکامه ښکاري. دا ځکه چې ته د خلکو تاویلو ماویلو ته په تم شوی یې. د خلک خبرې ستا په اړه یوازې یو نظر دی. بس که نور د خلکو خبرو ته مه تم کېږه. ستا راتلونکې او ستا بریالیتوب ستا په لاس کې دی، د خلکو په لاس کې نه دی. ستا ژوند ستا د افکارو نتیجه ده. ته چې څنګه فکر کوي د ژوند نتیجه به دې هماغسي. که ته یو بریالیتوب لپاره فکر لري، ژوند به دې بریالی. که ته ځان ناکامه احساسوي، طبیعي ده چې ناکامه کېږي. بس دی نور د خلکو په خبرو دې د ځان بدلولو ډېر کوښښ وکړ، ژوند دې ضایع کړ، نور نو بس دی. ځه لاړ شه، مخکې ځه. مهمه دا ده چې ته الله تعالی ته سپین واوسې. د نیکو ملګرو د ښه دوستانو مشوره اوره. زه درومه، بریا څو قدمۍ کې ستا په تمه ده. مه درېږه، زه درومه. مه درېږه، زه درومه. بریا څو قدمۍ کې ستا په تمه ده.